که هر څومره سړی ګناهګار است، که هر څومره خطاکار است، که هر څومره په بدعملي کې زندگی تیره کړي، په کار دا دی چې مشکلات رالو د ټولو څه مخکې خپل رب ته متوجه کېدل. بچی چې هر څومره بدعمله سي، بچی چې هر څومره شریر سي، لیکن چې کله ناجوړه سي بیا مور و پلار پر هغې باندې دومره رحم لري د ده هغه بدعملي بیا د هغو په دماغ کې نه راګرځي. بنده چې هر څومره بدعمله سي، چې هر څومره خطاکار او ګناهګاره سي، چې کله په پریشاني کې رالی خپل رب ته د لاس پورته کړي، الله تعالی د ده هغه بدعملي بیا په هغې په د الله په نظر کې بیا نه راځي. نو زه دا وایم چې ستړیا خو خامخا ده، ځکه دنیا د ستړیا کور دی، دنیا د پریشانیو خزانه ده، او دنیا د مسلمان دپاره جیل خانه ده. په دې کې به مسکنت هم راځي، په دې کې به ستړیا هم راځي، په دې کې به بیماري هم راځي، او په دې کې به پریشاني هم راځي. خو د مسلمان علامه به دا وي چې په دې ټولو حالاتو کې به د ټولو څه مخکې خپل رب ته متوجه کېږي. دا به عقیده وي چې پریشاني الله راسه لرې کوي، دا به عقیده وي چې ناجوړي الله راسه لرې کوي، خو یو شی به راته به نه کړي. دا به عقیده وي چې دغه مصیبت او د دې ستړیا څخه به الله تعالی ما خلاصوي. زه به خپل لاس و پښې غورځوم، لیکن خلاصوونکی به الله تعالی وي.